السلام علیکم ګران دوستانو. نن موضوع مو ته د میړه او میرمنی مالی ژوند تاثیر یې پر ماشومانو د چې میړه او ماینه مالی ژوند سره کم کوي. دا هم د کلتوري مسایلو د پلیلیست څخه ده. راځه اول وایو چې ناروغه کورنۍ سره کم د روغه کورنۍ په مالی موضوعاتو کې سره کم ده. ناروغه کورنۍ دا رقم ده، وایي هغه میړه چې مالی موضوعات پیغور کوي. اکثره پښتانه ما لیدلي چې د عادت لري که کور ته مثلا میرمنې ته یو کور، یو پرده، یو چوکۍ، یو کوچ، یو نلچه دا شیان ورکړي، بیا دوی د خپل میرمنې باندې ډیر احسان اچي چې ولا ما تا ته ښه کور برابر کړ دی، ښه موټر دی، ښه زر لري، لري لري، نو ما ستا دپاره ډیر څه کړي دي. دا خپل مینې ته هی تکراروي. دا ناروغه کورنۍ سول، ناروغ میړه سو او ناروغ روابط سول چې زموږ په پښتنو کې بیخي ډیر دي. وای میرمنه یې مایوسه سي. دا میرمنه چې دا ډیر پیغورونه اوري، دا ډیر تانې اوري، او یا د بعضې شیانو په مقابل کې ډیر حساس وي. کور ته ګران بیه شیان راوړي، بیا که چیرې هغه خراب سي، د کور یو شی د هغې ډیر مطلب پر مالي موضوعاتو د میړه ډیر حساس وي، یا پیغور ورکوي، یا تانې ورکوي، یا احسان پر اچي، یا جنګ ورسره کوي چې پلانکی شی چې خراب کوي. دلته ښځه مایوسه کېږي. ښځه چې مایوسه سول، دا خپل ځان ته الګو ټاکي. هغه ښځه چې په کور کې مایوسه وي، هغه که شتمنه یې غریبه ښځه وویني کس یې پکېږي. که یو بله شتمنه ښځه وویني چې میړه یې ورسره ښه او دا رقم خبرې نه کوي، هم یې کس پکېږي. دلته ښځه د مایوسۍ حالت ته ځي، ځان ته الګوې ټاکي، او الګو د دې سبب کېږي چې دا ښځه خپل په ژوند کې خوشحاله نه وي. نو یو ښځه چې خوشحاله نه سوله، وای هغه میړه چې د ماینې نه سو، هغه د اولادو هم نه کېږي. یو ښه نارینه اول باید خپل د میرمنې دپاره ښه میړه واوسېږي، بیا هغه ښه پلار کېدلی سي. که نه هېڅ وخت یو بد میړه ښه پلار نسي کېدلی. وای اولادونه یې هم ورته حالت لري. اولادونه اول چې رالویږي، خپل د مور تحقیر، توهین، بېعزتي ویني. دا هر څه ویني، په ذهن کې سفتوي، خو چې دوی راغټ سي، پلار یې په ورته کار باندې عادت وي، نو قرار د خپل اولادو ته هم ورته پیغورونه وکوي، ورته حالات ته اولادونه درولي. نو دلته بیرته اولادونه هم ناروغه سول، کورنۍ هم ناروغه سول. وای خپل اولاد یې هم تحقیر کوي، او ماشومان چې سول، ماشومان په یو غیر معیاري، په غیر صحیح ټولنه کې د کور رالوی سول. کله چې رالوی سول، د ماشومانو استعدادونه سوځي. هغه پلرونه چې ډیر تحقیر کوي، هغه پلرونه چې ډیر توهین کوي، هغه پلرونه چې ډیر هر څه ورته یادوي ماینې ته، او بیا یې وروسته اولادو ته، دغه اولادونه هېڅ وخت قوي استعدادونه نه ځینې جوړېږي، او دغه ماشومان داسې سي چې استعدادونه یو رقم وځپل سي د دوی په ژوند کې، نو بیا دوی ډیر کار غواړي او په رواني ستونزو اخته کېږي، او دوی دوا ته ضرورت لري چې ویې خوري. دې ته موږ ناروغه کورنۍ وایو، چې زموږ پښتانو اکثره کورنیانې غلطې دي. راځو جوړې کورنۍ ته. وایي که شتمن وي که مسکین وي، جوړه کورنۍ نارینه هېڅ وخت مالي موضوعات، مالي شیان خپل میرمنې ته نور پیغور کوي، احسان یې نه پر اچي، او چې خراب سي هغه غالمغالو دعوې نه لري. نو دا جوړه کورنۍ سوله. دا میړه دا څه چې کورنۍ ته راوړي، دا هر څه خپل مسؤلیت ګڼي. نو چې مسؤلیت یې وګڼي، معلومداره خبره ده چې هغه میرمن هم په دا کور کې د صلاحیتو، د مسؤلیتو، د ارزښتوب، د رشد حس کوي. وای دغه سړی که شتمن وي که مسکین یې یو رقم حالت لري. یعنې بعض وخت موږ ډېر غریب پلرونه لیدلي چې اولادونه یې دومره قوي لوی سي، دومره قوي افکار لري، نو دا هغه څه دي چې دوی په خپل منځ کې ډېر غریب وي، د میړه و میینه، لیکن خپل اولادو ته حال نه وایي. یو مثال یې ښه زما پلار دی. زما پلار میانه اقتصاد لرونکی کس و، موږ ته یې هر څه رابرابرول. اول ما په کله چې کشر وم، فکر مې کوي چې زما پلار بیخي یو میلیونر دی، ځکه چې ما چې هر څه یې ځینې غوښتی، زما په هغه توان کې هغه د ماته براورده کوي، او بیا یې بیرته احسان هم نه راباندې اچوي. او دا شیان زما پلار ته ډېر عادي وه چې د اولادو خواهشات ور برابر کړي، یو ضروریات یو خواهشات ور برابر کړي. لیکن هغه ناروغه کسان چې د اولادو ضروریات ور پوره کوي، او بیا یې ورته پیغور کوي، او یا هم د هغوی خواهشات یو څو پوره کوي، او بیا یې ذره ذره د بدن څخه ځینې تویوي، هغه ناروغه کورنۍ منځته راوړي.
وایي عمومیت دی چې عمومي خبره ده، څوک چې ښه پلار نه سو هغه ښه میړه هم نسي کېدلی. وایي راځئ چې روابط زده کړو، دا زده کړو چې خپل د میرمنې سره څرنګه هم رویه وکړو تر څو ښه میړه تاسو واوسېږئ. اول کوشش وکړئ نارینه ځان ښه میړه کړئ، او که چیرې تاسو تر اوسه پورې ښه میړه نه یاست، کوشش وکړئ زما ویډیوز واورئ، زما څه سوال وکړئ، زه به تاسو ته لارښود جوړ سم تر څو تاسو ښه میړه سئ. کله چې ښه میړه سولاست، تاسو بیا خپل اولادو ته هم ښه پلار کېدلی سئ او کولی سئ خپله کورنۍ ډېر ښه اداره کړئ. نو مننه کوم چې تر اوسه مو غوږ راته ونیوئ، ډېره مننه.